د امیر المؤمنین د فرمان پر اساس د کندوز ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ د کرنې مدیریت مسؤلینو د دې ولسوالۍ په یو شمېر بزګرانو د کوکنارو بدیل کښت، د هنګو 2 کلن بوټي او 9 قلمه د کرنې لازم وسایل ویشلي دي. د اشتیارچي ولسوالۍ د کرنې مدیریت مسؤلین وایي دغه اداره وخت پر وخت د بزګرانو د هنګو له دغه کښتونو څخه څارنه کوي او د ښه پالنې په موخه بزګرانو ته ځینې اړینې سپارښتنې او تخنیکي مشورې هم ورکوي. همدارنګه د 1403 کال په جریان کې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د فرمان مطابق د بدیل معیشت د کوکنارو بدیل کښت چې هغه اینجه ده، موږ 18 دهقانانو ته د اینجې 2 کلن نیال توزیع کړی دي او هغوی سره مو تقریبا 9 کلمه نور وسایل لازم وسایل توزیع کړي دي. له بلې خوا د یادې ولسوالۍ د کرنې مدیریت د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان په مالي همکارۍ د دې ولسوالۍ 300 کسانو ته په دشتي سیمو کې د باراني اوبو مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې ده. همدارنګه په اشتیارچي ولسوالۍ کې 300 کارګرو ته د بدس موسسې د طرفه څخه چې د FAO په مالي همکارۍ ترسره کیږي 300 کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د ترنجونو په بخش کې چې هغه تقریبا تر 8000 پورې ترنجونه په للمي ساحې کې وي د پاره د اوبو د ذخیرې چې د باراني اوبه ذخیره شي په دشت ساحو کې. په کندوز ولایت کې د امیر المؤمنین د فرمان په اساس داسې مهال پر بزګرانو د بدیل معیشت د هنګو بوټو ویشل کېږي چې د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته هیواد کې د نشه یي توکو پر کښت، پلور او قاچاق کلک بندیز لګول شوی دی.